افغان ترانس پروژه چې په دې وروستیو کې په اړه باندې خبرې چټکې شوي دي له اوږدې مودې راهیسې په سیمه کې له خورا مهمو پروژو څخه بلل کېږي. د سیمې هیوادونه څومره دې پروژې ته اړتیا لري او څومره کولی شي چې دا هیوادونه یو له بل سره نږدې کړي. د دې موضوع په تړاو د چارو له شنونکي عزیز مارج سره غږیږو چې دا شیبه له لندن نه راسره پر لیکه دی. مارج صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې وروستیو کې د افغانستان، پاکستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه ناسته درلوده چې د دوی د خبرو اترو او بحث هغه مهمه برخه د افغان ترانس د پروژې موضوعات وه. څه فکر کوئ چې دغه مثلث ته په کتو سره افغان ترانس پروژه څومره د سیمې د اتصال لپاره مهمه ده او څومره په سیاسي برخه کې د هیوادونو یو بل ته سره نږدې کولی شي؟ مننه. د سلام په وړاندې کولو سره باید ووایم چې افغانستان د جغرافي جوړښت له لحاظه یا پر بنسټ دا په یو چاره دی د جنوبي او د شمالي اسیا یا مرکزي اسیا یا جنوبي اسیا ته وایو یا د شرق او غرب په منځ کې لکه څلور لارې غوندې موقعیت لري او له شپږو هیوادو سره ګاونډ پروت ده. په طبعا د هیوادونه چې هرې خواته ځي ترانزیت یا لارې د افغانستان لپاره که چیرې افغانستان کې ناامني بېثباتي دا خلک سره جلا دي. مثلا مرکزي اسیا د خپل ازبکستان چې اوس راغلی ده جنوبي اسیا ته ډېر دیوال تر هند تر خلیج فات عربو پورې تر هند بحر ګرم اوبو پورې د خپل سوداګري تجارت وکړي. یو نفتی هیواد ده، تولیدي هیواد باندې بدل شوی ده، صنعتي هیواد باندې. نو یې خواته بیا پاکستان ده. خامخا پاکستان د خپلو ګټو دپاره هم ترانزیت ته ضرورت لري د دا پروسه طی کړي. چین مثلا ضرورت لري ایران ته د ایران له طریقه شرقي اروپا ته ډېر ښه وسلي که شمال د افغانستان نه د موجوده 15 هیوادو کې 4 هیوادو کې ترانزیت ورکړي د افغانستان په یوه لار باندې تېرېدلی شي. نو ما وویل چې کله چې ثبات او امن په افغانستان کې دوی باید استفاده کوي چې بنان دا هیوادونه هم دې ته بلېوال شي او دا باید وکړي همکاري چې افغانستان کې د امن ثبات لپاره د بې ثباتۍ په ځای باید ثبات منځته په دې پروژې ته که چیرې دې پروژې ته وکتل شي او د افغانستان یو مهم ګاونډی چې افغانستان وخت نه وخت په اړه باندې بېلابېل شکایتونه او په ډېرو مسایلو کې ناندرۍ سره راپورته کېږي یا پاکستان ده. پاکستان به څومره دې پروژې ته چې په خپله دا پروژه د پاکستان په ګټه هم ده د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې یا د خپلو نورو ګټو لپاره د دې پروژې د عملي کولو یا بریالیتوب لپاره هغه څه چې ظاهرا وایي د پردې تر شا همغسې وکړي؟ ګوره دا پاکستان که بېثباتي په افغانستان غوښتله، ناامني غوښتل، لاسوندې کول یا نور هېوادونه لکه ایران یا تاجکستان خو دوی د خپلو ګټو پر بنیاد کول چې ګټه نه وي خو دوی ضرورت نه لري. نو که چیرې دغه ترانزیت مسایل افغان ترانس دا ترانسپورتي سیاست د ریل پټرۍ هم پکې ده، د بسونو لاره، د سړکونو دا ټول پکې شامل دي. حتی که مثلا ټاپي پروژه او کاسازار او دا نور کم پالیسي دلته خو لویه چاره او ډېره لویه لار جوړېږي. نو د دوی ګټه چې کله په سوداګرۍ او تجارت کې بیا دوی لاسوهنې هم نه کوي، بېثباتي هم نه غواړي، برعکس دوی غواړي چې امنیت اوسي په افغانستان کې. نو ځکه ما ویل چې مدیریت دلته افغانانو ته ډېر مهم ده چې له دغه فرصته ښه استفاده وکړي، ښه پروګرام جوړ کړي او اوس ورته ښه امن د افغانستان په بشپړه توګه افغانستان امن ده، هم کار پکې کېدی شي، هم کولی شي چې مثلا سړک جوړولو کې او پټلۍ کې دې کې دوی آزادانه بدون له ډار و وهم نه څنګ واخلي او هم افغانان ښه یو غټ نیرو ورته اوس فعلا د بیکارۍ نه کړېږي، دوی به ټولو سره کار کې په اشتغال کې مرسته هم یو مهم بحث مطرح کېږي دا ده چې تېر کال د منځنۍ اسیا ډېری هیوادونو د افغان ترانس په اړه باندې چې ازبکستان یې تر ډېره بریده رهبري کوله او د دې پروژې د بریالیتوب یا د پیل لپاره ډېره زیاته لیوالتیا ښودله. دوی د قطر له چارواکو نه د مالي مرستې یا کابو د 15 میلیارده ډالرو غوښتنو موضوع هم مطرح کړې وه په هغه وخت کې. څنګه کیدای شي چې له یوه نړیوال ملاتړ یا د اسیایي بانک یا نړیوال بانک پرته دې وکولی شي چې دغه چاره د بریالیتوب ته ورسیږي؟ ګوره دغه اسیایي پراختیا بانک یوازې دا نه ده چې قرضیه ورکوي، دا یو بله پالیسي هم لري چې پراختیا غواړي هلته بیا بلاوازه مرستې هم کوي، یو څه تقسیم بودیجه دوی له خپل هغه نه ورکوي چې ضرورت احساس کړي. لکه که چیرې و ضرورت دا ده چې دلته ترانزیت جوړ شي له هیوادونه سره ولیکلي خامخا په دې بانک سرمایه ګذاري کې نو هغه بانک په راتلونکي ګټه هم په پام کې نیسي. دلته خبره دې کده چې اوس دغه پروژه چې کله پلي کېږي د افغانستان لپاره دلته د خپل عربي هیوادونه
خلیج فارس یا خپل خلیج عرب عین تر هغه پورې تر برډ سی پورې یا د سرو اوبو پورې تر یمن تر دې پورې دې هېوادو ته ګټي ځکه دلته هغوی ترانزیت اخلي هغوی ته تېرېږي او هغوی خپل هم کولی شي له دې ترانزیت نه استفاده هم وکړي یعنې کولی شي ازاد د افغانستان د راسې په اوبو کې بیړۍ وکړي له افغانستانه واوړي تر روسیې و تر شرقي اروپا و تر چین و تر دې پورې خپلې معاملې کوي نو خامخا که دوی بیا دا مسایل په پام کې ونیسي او دا ضمانت بیا واخلي چې موږ ته پکې یو څه فیصدي ارزانه کړي یا په هغه وخت کې دا قرضیه کوي ځکه هغوی خو بله وضع نه کوي دې ته یو پروګرام برنامه ده او دې کې ازبکان د ازبکستان او پاکستان خلک دې کې بلد دي په دې مسایلو کې خامخا لار ورته جوړوي او د افغانستان چارواکي خو د دې لپاره د افغانستان لپاره ښه فرصت او افغانستان مثلا ډېر پوره عاید اخلي خامخا دا چارواکي زه ګمان کوم چې دا مسله رد کړي او مخکې چې دا پروژې ودرېدلې دلته نور مسایل حقوقي مسایل منځته راتللی مثلا امارت اسلامي چا په رسمیت نه پېژانده یا مثلا راکړهواړ کو سرنوي شک و تردیدونه وو اداره موقته وه که چې اوس هم موقته ده خو هغه وخت کې اعتبار حقوقي نه درلوده که چېرې دوی قراردادونه کړي وای بیا دوی له دې نه هېرېدل چې دا بیا حقوقي اعتبار پیدا نه کړي راتلونکي ته اوس خو روسیې زبرځواک هېواد ګاونډ هېواد چې همدغه ازبکانو دا نور د هغه مریدان دي په اصطلاح دوی د په رسمیت وپېژانده په چین کې اوس مثلا سفارت ته د سفیر په کچ خامخا سفیر چې زیات ته اګریمان ورکړ شوی ده اعتمادنامه رئیس جمهور ته وړاندې کړې ده پروتوکول ډیپلوماتیک منځته راغلی ده نو هغه خو نشي کولی اوس د رسمیت مسله ډېره عادي مسله شوه ځکه وپېژانده سه ایران مثلا دا اوس په ډیپلوماتیک اړیکې د سفیر په کچ له افغانستان سره لري بل ازبکستان یا مثلا قرغیزستان او قزاقستان اعلان کړی چې زه راځم دلته دوی مطمئن کېږي اطمینان په وخت کې بیا دوی کولی شي مثلا دغه قراردادونه یا دغه تړونونه د سر جوړولو جوړ کړي او عربي هېوادونه نور هېوادونه تر کویته پورې او تر سعودي پورې تر نور دې کې پانګونه کوي او ترکیه هم دې تاثیرېږي چې دلته سرمایه ګذاري وکړي یا خپله ایران هم دې ته لیوال کېږي ځکه ایران هم په دې کې ډېره زیاته ګټه ترلاسه کوي چې له دې فاصله جنوب بله تر دې وړاندې د ټاپي پروژې په اړه باندې ډېری موضوعات دا و چې سره له دې چې ټاپي پروژه د افغانستان د ترکمنستان افغانستان پاکستان او همدا ډول د هند لپاره یو له مهمو پروژو څخه ده خو وروستي تحلیلونه دا و چې پاکستان ډېری وخت نه غوښتله چې د ټاپي پروژې نه ملاتړ وکړي په داسې حال کې چې پاکستان انرژۍ ته خورا زیات ضرورت درلوده ممکن یو موضوع د هند وه یا د افغانستان په اړه باندې وه خو بالاخره ټاپي چارې دا اوس روانې دي د افغانستان په خاوره کې په عملي توګه باندې کاسا یا کزار چارې تر ډېره حده پورې بشپړې شوي دي اوس زمینه سازي د پاکستان لپاره له خوا نه څومره مهمه ده چې په افغانستان کې بالاخره اطمینان یا باور رامنځته کړي یا دوی دا باور ورکړي چې د دې پروژې د عملي چارو لپاره د لږ تر لږه هغه شنه څراغونه په واقعیت بدل کړي چې پاکستان یې یادونه کوي ګورئ دغه وایي سیاسون وایي که نه دغه فرموله او فلسفه د سیاست هم دا سیاست له اقتصاد سره اقتصاد له سیاست سره دا پروژې چې بندې وي زیاتره اوس مثلا پاکستان پکې پلمې کول دا پلمې نه وي دا اجازه نه وه د کار به ورته ویل دا کار به ته نه کوي ځکه خو ټول ته معلوم ده چې هغه بهرنی سیاست له چا نه اخلي یا هند ته به مثلا مشکلات جوړېدل ځکه هند باندې د ماره نن سبا حالات بدل شوي دي وروسته د اوکراین جګړې نه وروسته د روس د امریکې له ناسو خبرو نه اړیکو نه دغه حالتونه داسې ښیي چې اوس غرب دې کې کوم هغه نه لري مثلا خپلو پلویانو ته لکه پاکستان هند یا نورو عربي هېوادو ته دا امر نه کوي چې تاسې روسیې سره مه وصلېږئ دا یې اوس خپله غواړي چې رابطه او لارې جوړې شي هلته ډېر زر ورسېږي ګوره موږ د دوی اثرات اوس په تاجکستان کې موثو ازبکستان کې د غرب موثو په آذربایجان کې موثو اوکراین خو واضح خبره ده نو په دې هکله باندې اوس زمینه مساعدېږي یعنی سیاسي لحاظه اوس دې ته کوم مشکل نشته ځکه پاکستان په ډېر جرأت سره مثلا د اخیزې خبرې کوي راځي پلاوي وزیر خارجه راغی وزیر خارجه ازبکستان وزیر خارجه افغانستان سره ناسته کې همدا خبره مثلا یادوي ګرچې د دوی خبرې د وزیران د خارجه سیاسي د امادې کې موږ ګورو دی ریل وزیر دی یو هېواد او وزیر ترانسپورټ د بل هېواد طرف تک په معنا دې ده چې اصلي مسله همدا ده هم سیاسي بړښت لري هم اقتصادي بړښت لري نو دلته اوس فرصت ډېر ښه راغلی افغانستان لپاره چارواکو همدا هیله د موږ ده چې دې کې ډېر نرم او ښه او د افغانستان د ګټې پر بنیاد باندې عمل وکړي د سند چې په وړیا توګه یا ډېر ارزانه یا بدون قید شرط هم ضرورونه ده ځکه دوی ضرورت احتیاج لري بنان په هغه وخت کې موږ باید پوره اندازه د ستاندرد نړیوالو باندې حق واخلو
ډېره زیاته مننه کوو د سیاسي چارو شنونکی عزیز مارج و چې د افغانستان، پاکستان او ازبکستان په دې اړخیزو موضوعاتو را سره غږېده.